د ځوان ژونده دومره خوږ وي خو بس دومره وچې جذبې چې د لفظونو جامې واغوندي پیکه شي جذبې چې د لفظونو جامې واغوندي پیکه شي میند یم محسوس مې که وینا ضروري نه ده میند یم محسوس مې که وینا ضروري نه ده غزل کې تعزل په فن او فکر را پیدا کا غزل کې تغزل په فن او فکر را پیدا کا د داد د پاره سپکه د مولا ضروري نه ده د داد د پاره سپکه د مولا ضروري نه ده سلامونه او احترامات زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ثناءالله فطرت یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ یې خوشحاله یې اباد یې قدرمندو د نور کله په شانتې نن هم را سره د پښتو ژبې ډېر یو تکړه شاعر ډېر یو ښه شاعر چې د پښتو ژبې بلها خدمتکار دی ډېر خدمتونه یې دي هغه را سره په دغه پروګرام کې ناستې کوي ټول نه وړاندې خو شاجي ګل ګل صاحب ته په خپل پروګرام خرو ملغلر کې ورته هرکلی ووایو ډېره زیاته مننه تاسو ته هم ستړي مشي هرکلی او په خیر راغلی وایو ډیره زیاته مننه شاجي ګل صاحب ستاسو هم چې په دومره مصروفیات وخت کې مو راله وخت راکو ګل صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي الحمدلله ژوند دی بس تېرېږي او مطمئن یو چې د الله کرم دی خپل سات تېرېږي ډېره ښه ده ګل صاحب دغه مینوال ته لکه خپله لنډ شان پېژنګلې وکړئ زما پېژنګلې همدغه چې خپل نوم مې شاهجهان دی او د کلي ولس ملګرو او د خوشا په شاجي ګل باندې مشهور یم او د ادب په ملګرو کې زما ګل تخلص دی په دغه باندې لیک کوم باقاعده ډېره ښه ده ګل صاحب دا راته ووایي چې ادب ته د کله راسې نه راغلی ادب شوق خو زما د ډېر وخت نه و دغه ذوق زما په وینه کې شامل و بلکې په هر پښتون کې دغه وي خو باقاعده طور لیک ما د 2013 د نیمیا نه وروسته تقریبا چې شروع کړی دی ډېره ښه ده ګل صاحب آیا په ادب کې داسې کوم یو استاد لرئ چې هغې نه تاسو خپل د غزل یا د نظم اصلاح کوئ او جی بس زه به درته صرف په خپل یو شعر کې د دې غونډ پوښتنې جواب درکم چې زما غزل که د خړپوسو نه قدم ته جوړ شو زما غزل که د خړپوسو نه قدم ته جوړ شو په دې کې ما سره بلا خلکو خواری کړي دي ډېره ښه ده واقع ده چې په دغه یو شعر کې زه وایم چې پوره وضاحت دی ګل صاحب یو اخري پوښتنه بله هم لرم چې په دې اوس وخت کې کم داسې غونډې چې هغې سره تاسو ناستی کوئ یره غونډې تر خپله وسه پورې چې څومره ما سره وخت وي نو کوشش کوم چې خوشا ملګري کوم ماته نږدې وي هغې له ځان ورسوم خو باقاعده توګه باندې زه د ستوري پښتو ادبي ټولنې غړی یم او همدغه ټولنه ده چې ما له دغه سره کړي دي داسې چې تاسو وینئ او د کم زده کړه چې ما کړې ده په دغه ټولنه کې مې کړې ده او د هغې ډېر احسانات دي په ما باندې ډېره ښه ده ګل صاحب دغه مینوال به ستاسو د غزل او ستاسو د شعر په تمه وي نو دوی ته به څه اورئ ډېره مننه ملګرو ته به د غزل څو شعرونه ډالۍ کړم چې په حسن کې ګلاب قد کې چنار تا نظار په حسن کې ګلاب قد کې چنار تا نظار یو څو کرته نه په هزار بار تا نظار او د یو ټکي تکرار مې صرف یو سړي ته کړی د یو ټکي تکرار مې صرف یو سړي ته کړی ما یو سړي ته ویلي تا نظار تا نظار ډېره مننه او زما په خوله او تا ته دا خو سوال نه پیدا کیږي زما په خوله او تا ته دا خو سوال نه پیدا کیږي زه هیچ چاته هم نه کوم ازار تا نظار یو وخت نه مخکې بله د نصیب نه زیاته نشته یو وخت نه مخکې بله د نصیب نه زیاته نشته تل وار کوه تل مه کوه تلوار تا نظار او ستا مینه کې مې اوسه پورې دوه څیزونه زده کړل ستا مینه کې مې اوسه پورې دوه څیزونه زده کړل یو صبر بل مې زده کړو انتظار تا نظار او یاد دې شي د ګل شپه وه چې ګل سره دې شپه وه یاد دې شي د ګل شپه وه چې ګل سره دې شپه وه د ګل شپه وه ورځ وه د اتوار تا نظار ډېره مننه ډېر الله ډېر ښایسته کلام ګل صاحب دغه مینوال ته وړاندې هو ګل صاحب مونږ په تمه ستاسو د ترنم هم یو او هغې نه مخکې کوم نظم یا کوم غزل ووایو نو
ترنم نه مخکې به درته یو وړوکی نظم ووایم، عنوان یې دی تجربه. خیر دی په نور باندې که وسوځمه د بل د سوري لاندې نه ودرېږم. خیر دی په نور باندې که وسوځمه د بل د سوري لاندې نه ودرېږم. زما په ژوند کې تجربه شوې ده مدام د ګورو ونو سوري لاندې ورکوټی بوټی وده نشي کولی. ډېره مننه. او ترنم کې څو شعرونه زړه کې دې زړه تنگ شو بهر تا لاړې چرته لاړې خارنا دې کډا وکړه غر تا لاړې چرته لاړې زړه کې دې زړه سکون سشوی د انسان در پسې زړه و چودو سکون سشوی د انسان در پسې زړه و چودو سپوږمۍ کې هم نوې چنور تا لاړې چرته لاړې خارنا دې کډا وکړه غر تا لاړې چرته لاړې د ځوان ژونده دومره خوږ وي خو بس دومره وچې د ځوان ژونده دومره خوږ وي خو بس دومره وچې خوی کې د جمې مازدیګر تا لاړې چرته لاړې خارنا دې ګډا وکړه غر تا لاړې چرته لاړې زمونږ کور د کلي دی سر کې د خوار په غاړه زمونږ کور د کلي دی سر کې د خوار په غاړه او ته د کلي هغه سرتا لاړې چرته لاړې خارنا دې کډا وکړه غر تا لاړې چرته لاړې چې مې د ژوند واشي ګل نو دومره یاد وساته چې مې د ژوندې واشي ګل نو دومره یاد وساته بیا به نارې وهې چې چرته لاړې چرته لاړې خارنا دې کډا وکړه غر تا لاړې چرته لاړې. ډېره مننه. ډیره زیاته مننه شاجګل ګل صاحب، ستاسو هم ډیر ښایسته کلام او قدرمندو واقعا چې ما خو تر ډیر زیات خوند واغستو. امید دی چې تاسو به ترې هم خوند واخلئ. په دغه اخره کې ګل صاحب دغه مینوالو ته پیغام ورکول غواړئ؟ ډیره مننه مینوالو ته زما د خوا دغه پیغام چې په ځای د دې چې موږ د غټو غټو لویو لویو خلکو غټ غټ او لوی لوی بېګارونه وکړو، نو که موږ د وړو وړو خلکو واړه واړه ضرورتونه پوره کړو، الله به زمونږ ډېر لوی لوی ضرورتونه پوره کړي. والسلام. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه شاجګل ګل صاحب، ستاسو هم چې موږ له په دومره مصروفیت وخت کې موږ له وخت راکړو. بیا هم مننه کوم خپل پروګرام دې ذکر راغونډوم تر روان پروګرام پورې په لوی لم سپارم. د الله په امان.